سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم د وصال د یوټیوب چینل څخه. لکه څرنګه مو چې مخکې هم ځینې کیسې مونږ وړاندې کړې وې، نو هیله ده دا کیسه هم د عبرت دپاره در سره واورئ، تر څو د دغې کیسې نه عبرت واخلئ او نوي یو څه ترې زده کړئ. په راتلو سره چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ته در سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، څو نورې ښایسته ښایسته کیسې هم موږ تاسو ته وړاندې کړو. وایي والیم سپي ته وویل ته ډېر وفادار یې، خو تا کې 3 خویونه ډېر بد دي. اول دا چې پر دیوالو امتیازې کوې، دوهم دا چې د شپې ډېر غاپې، دریم دا چې کوم ملنګ راشي نو ورپسې غاپي. سپي ورته وویل په دیوالو بول یا امتیازې ځکه کوم چې کیدای شي پر ځمکه د الله جل جلاله کوم بنده سجده ولګوي. د شپې ډېر ځکه غاپم، کیدای شي د الله جل جلاله کوم بنده راویښ شي او د الله جل جلاله ثنا او صفت بیان کړي. ملنګ پسې ځکه غپېږم چې ملنګ د رب العالمین څخه نه غواړي، خو د یو عاجز بنده له درد نه خپل خواست کوي او غواړي